ګرانو پښتنو کو ستاسو د پخوا زمانې کیسې خوښې نو دا ډیره دلچسپ کیسه ده. تاسو له به ډیره مزه درکړي. یو ظالمه شهزادي چې د هغې په چا پې نظر شي هغه د خلکو نه سترګې وباسي. دا ډیره اوږده کهاني ده. دا کهاني به موږ په کوشش کوو چې په 4 پارټونو کې تقسیم کو یا په 3 پارټونو کې. کو ویډیو ته باندې ښه ولګي ستاسو نه ریکویسټ دی ویډیو در سره لایک دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د شام د ملک شهزادي ډیره ښایسته او ډیره اسینه وه، خو د هغې سره سره ډیره زیاته ظالمه هم وه. دا چې به کله هم د کوره بهر راوته د محل نه، نو په کوم بازار چې به تېرېده په هغه بازار خلکو دپاره دا حکم و چې هغو به دوکانونه بندول او دوکانونه به یې پردې به یې هم راښکته کولې، او د خلکو دپاره دا حکم و چې کم کس که په دغه لاره باندې راتېر هم شو نو هغه به په ځمکه باندې الټا سملاسته و، ولې چې د دې په نظر په شهزادي باندې ونه لګي، او که څوک په غلطۍ کې رامغی د هغه نه به یې په ګرمو ګرمو سریاګانو باندې سترګې وباسلې. یو ځل د شهزادي سواري په بازار کې تېرېدله، نو د دې بازار په یو بله لاره باندې یو بوډا را روانې ده. هغه په سر باندې د مچو ټوکره پرته وي. نو هغه چې په شهزادي نظر شي هغه سوچ وکړي چې اوس خو واپس هم نشم تللی او په ځمکه هم داسې یو دم نشم سملاستی. که چېرې زه په ځمکه سملم نو زه به غورځېږم او دا مچي به رانه هم غورځېږي. دی ډېر زیات پریشانه شي. په دې کې دا شهزادي راشي او ده ته ووایي ای ګستاخه تا ته پته نه ده چې زه کله د کوره وځم نو څوک په دې لاره باندې نه تېرېږي. ستا دومره ته په دې بازار کې څنګه راننوتې؟ دی ورته وایي شهزادي ګستاخې ما زه معذرت غواړم ما ته نه وي لیدلی، که چېرې ما ته لیدلی وی نو زه به په دې لاره کې نه تېرېدم. شهزادي خپل سپایانو ته حکم وکړي چې دی وټکوئ او 2 ورځې بعد پر ده نه دا سترګې وباسو، ولې چې ته زما په شان کې ګستاخي کړله دی اخر په دې لاره کې څنګه راتېر شو. دا بوډا غریب ډېرې چغې و چې شهزادي معافي غواړم او زما دغه سهاره ده زه دا مچۍ خرڅوم او که ته زما نه سترګې وباسې نو زه به هسې د کار نه یم او ښه به بېکاره شم. او شهزادي ورته وویل چې نه ستا نه به 2 ورځې بعد ټیک سترګې وځي، او دا خپل سپایانو ته حکم وکړي چې دی سم وټکوئ چې دی دوباره دا غلطي نه کوي او پوځئ په کوټرۍ کې بند کړئ چې د ده نه به 2 ورځې بعد سترګې وباسو. د دې غریب نه د یېرې نه دا مچۍ هم غوځار شي، دی لاسونه ټول رپېږي او خپې هم رپېږي. په دې کې دا سپایان په ده باندې وال شروع کړي چې بوډا تا دا روټ څه کسقا کو، دا روټونه خو ټول صفا پراته دي، تا پکې د اسقا مچۍ ولې غوځار کړل؟ ته پرې راښودې دا بوډا غریب سم وټکئ. په دې کې دا شهزادي د دغه ځای نه تېره شي. په دې کې یو هلک را روان وي چې هغه د دې بابا سره مدد وکړي او د ده دا مچۍ راغونډوي او په ټوکرۍ کې اچوي. دا سپایان چې کوم وي دی د هلک له تیکه ورکړي چې د خر بچیا ته څه کې تا ته موږ ویلي چې ته د دې بوډا سره مدد وکړه، پرېږده چې دا بوډا به خپل مچۍ راغونډوي. دی ورته ووایي چې دا خو غریب سړی دی، تاسو ولې ده سره دومره ظلم کوئ؟ پرېږده چې زه ورسره دا مچۍ راغونډ کړم. خو دا سپایان چې کوم وي دا د هلک له تیکه ورکړي او دی اخوا غوځار کړي چې ګیر لګوه که نه خیر به دې نه وي. دا هلک ورته وایي چې بچیانو زه به ستاسو سره ګورم، او دا هلک د دغه ځای نه روان شي لاړ شي. سپایان چې د غوسې نه دا غاښونه سم وچیچي، خو دا بوډا غریب چې کوم وي دی د هلک ته په ډېر دغه نظر باندې وګوري چې خدای پاک دې ستا ژبه مبارکه کړي او ته داسې د غریبانانو مدد کوې. بل طرف ته شهزادي دا سیل خپل پوره کړي او د خپل محل ته لاړه شي. د دې یو ملګري وي سهیلي وي چې هغه دې ته ووایي چې ته د دې بوډا دا کومه سزا چې تا ته ورکړه د سترګو د وباسلو ته مهرباني وکړه دا سزا واپس واخله. دا شهزادي ډېر په غرور او په اکړ کې ووایي که چېرې ما نن دا سزا واپس واخیسته نو د دې مطلب دا دی چې بیا به زما څوک حکم نه مني، نو د دې بوډا نه خو دا سترګې زه لازمي وباسم او دی به زه داسې ژوندی نه پرېږدم، ولې چې ده زما په شان کې ګستاخي کړله. دته دا سهیلي ډېر منت وکړي خو دا نه مني. دا سهیلي غلی شي چې هسې نه د بوډا په ځای ماله نقصان راکړي دا شهزادي، ولې چې دا خو ډېره غرور او تکبر کوي. دا د غریبه غلی شي. شهزادي چې کوم محل وي دا د باچا د محل نه اخوا جدا وي او په دې باندې ډېره سخته پیره وي. په دې باندې ډېر زیات وزیران نوکران ولاړ وي او د شهزادي چوکیداري کوي. دا هلک په نیمه شپه کې راشي او د شهزادي محل ته د دې کمرې ته ورننوځي. د دې په دې کمره کې چارو طرف ته ګوري. شهزادي په پالنګ کې یو طرف ته اوده پرته وي. په دې کمره کې ډېره زیاته ښایسته رڼا وي. دا رڼا چې وي دا په دې ټیبل باندې یو ګلدسته پرته وي چې ډېره ښایسته وي او په هغې ګلدسته کې یو ایره پرته وي. د هغې ایرې د وجې دا پوره کمره چې وي دا ډېره زیاته رڼا وي. دا هلک لاړ شي او دغه ایره راواخلي. د ده په سر باندې یو پګړۍ وي
دی د ایره په در کې خپلې پګړۍ کې پټه کې او په کومه لاره چې دی د محل ته راغلی هم په اخکې لاره باندې دی د دغه محل نه واپس وځي. په دې کې نیمه شپه شي د شهزادې سترګې کولاو شي چې سترګې په دې کې باچا هم پاسي او د هغه چې کومه ښځه وي هغه هم پاسي. هغه فریاد شروع کړ چې های های زما لور ته آخر په دې نیمه شپه کې داسې څه تکلیف راورسېدو چې هغې دا ګنټې بجا وکړه. دا ښځه خاوند هم رامنډه کې د شهزادې محل ته راشي. شهزادې ډېر په غرور کې لګیایي چې زما د محل نه چا ایره پټه کړه. آخر دا غل څوک دی؟ په دې کې د پلار رامخکې شي او خپل لور نه تپوس وکړي چې لور آخر څه وجه ده، ته ولې داسې چغې وهې؟ دا ورته ووایي چې زما د کمرې نه چا ایره پټه کړله او دا وزیران او نوکران ټول لګیا دي چې کمرې ته څوک نه دی راغلی. نو آخر دا ایره د دې ځای نه چا ویوړه؟ په دې کې دا سپایان رامخکې شي. باچا صاحب ته ووایي چې باچا صاحب مونږه په دې محل باندې هر ټایم نظر ساتو، دې محل ته هېڅوک هم نه دی راغلی او ایره زموږ په مخامخ چا نه ده وړې. باچا دې وزیرانو ته او د نوکرانو ته ووایي چې تاسو اوس د دې ځای نه ځئ. ولې چې باچا ډېر سخت پریشانه شي دا د ده محل نه پهلې ځل ورته غلا وشوه. په دې کې دا شهزادې د مور چې کومه وي دا باچا ته ووایي چې ما ته ښکاري په دې کې یو کوم غل نشته. ورته نه ښه دا ده چې ته اعلان وکړه چې چا دا غل ونیو هغه له به زه ډېر زیات انعام او کرام ورکوم او ډېر مال دولت ټول ورکوم. په دې طریقې سره به د دې غل موږ ته پته ولګي، که نه دا غل موږ نه شو نیوی او دا خو زموږ ډېره غټه بېعزتي هم وشوه چې زموږ د محل نه او خاص طور کې د شهزادې د کمرې نه چا داسې ایره پټه کړه. آخر دومره دا غل چې دی دا لازمي خبره ده چې دی چېرته د بهر نه راغلی، ولې چې د دې محل غل داسې حرکت نشي کولی. په دې کې سحر شي باچا په خپل محل کې ناست وي. په دې کې دا هلک راشي کم هلک چې ایره پټه کړې ډېر ځان یې سجاو کړی وي او د باچا مخې ته ودرېږي. باچا ورته وایي چې څه چل دی؟ دی ورته ډېر با ادب باندې سلام وکړي. دی ورته وایي چې باچا صاحب زه د شهزادې ایره تا ته واپس کولو له راغلی او خپل انعام او کرام هم اخیسته غواړم. باچا ډېر خوشحاله شي، ورته ووایي چې ایره راکړه. ایره ول ورکړي. ده ته ووایي چې وایه ته څه غواړې؟ دی ورته ووایي چې باچا صاحب یو ورځ مخکې د شهزادې د یو غریب بوډا سترګو وښکلو دپاره حکم کړی چې ردنه سترګې وباسئ. زما دا ریکویسټ دی چې تاسو د دې بوډا سترګې نه وباسئ، راته دا سزا واپس واخلئ او کوم سپایانو چې دا بوډا وهلی او ته په دې بوډا سپایانو له شل کوړې ورکړه. دا 15 سپایان دي. باچا ردنه تپوس وکړي چې ستا آخر د ماهیګیر سره څه تعلق دی، څه رشته ده؟ دی ورته ووایي چې باچا صاحب زما د هغه غریب سره هېڅ تعلق هم نشته، خو بله ورځ شهزادې راته د سترګو وښکلو حکم کړی او زما په دې بوډا باندې ډېر زیات زړه خفه شوی. زه غواړم چې ته راته سزا معاف کړې. باچا صاحب حکم وکړي خپل وزیر ته چې هغه بوډا چې کوم دی ماهیګیر هغه پرېږدئ او چې کوم سپایانو دا بوډا وهلی هغه سپایان شل کوړې د هغو په ملا باندې ورکوي چې دوی دوباره داسې غلطي هم نه کوي. په دې کې باچا د وزیر ته حکم وکړي چې د هلک ونیسئ او په جیل کې ور واچوئ. د هلک ورته وایي باچا صاحب زما څه غلطي ده؟ باچا ورته وایي غلا تا ایره پټه کړوه. دی ورته چې باچا صاحب ما خو د هغه غریب بچ کولو دپاره دا غلا کړل. باچا ورته وایي که ته ډېرې زیاتې صفایانې راکړې خو ستا جرم دی تا غلا کړله. باچا ته د هلک وایي چې باچا صاحب غلطي مه کوه، که تا دا زه په کلاګار کې بند کړم زه به ستا تاج غلا کوم او بیا ته ما نشي نیوی. باچا صاحب وایي پاګل انسانه ته به له دې ځای نه تښتې څنګه چې ته به زما تاج پټوې؟ دی ورته وایي باچا صاحب ته ګوره نن شپه به زه ستا تاج پټومه او ته بیا ما نشي نیوی که ته ډېر څه وکړې. دی ورته سپایانو ته حکم وکړي چې دی بوځئ او په کلاګار کې بند کړئ، زه ګورم چې دی څنګه غلا کوي. خو بهرحال باچا بیا هم ویرېږي. خپل د سپایانو ته ووایي چې په ده باندې نظر ساتئ چې دی درنه چېرته اخوا دېخوا نه شي. خو دی اخوا دېخوا شو نو ستاسو به د یو تن هم خیر نه وي. شهزادې خپل پلار ته ووایي چې تا څنګه دا بله سزا ورنه کړه او دغسې په لاره دې په کوټۍ کې بند کړو. دا پلار ورته وایي چې بچیا ته څه غواړئ؟ دا شهزادې ورته وایي چې ته سهار اعلان وکړه چې چا د شهزادې ایره پټه کړې وه هغه غل موږ نیولی او سهار به پوره په مجمع کې د هغه دواړه لاسونه کټ کېږي. شهزادې چې دي دا ډېره زیاته خوشحاله شي چې او دا سزا د ده دپاره ټیک ده. که تا دله دا سزا ورنه کړه نو دی به نورې غلاګانې هم کوي. وزیر لاړ شي او په کلي کې دا ډنډوره پیتاو کړي چې د شهزادې ایره میلاو شوه او چا چې پټه کړې ده سهار به د هغه نه د ټولو خلکو مخامخ دواړه لاسونه کټ کېږي او تاسو ټول باچا حکم کړی چې راشئ د دې تماشه وکړئ چې دوباره څوک داسې غلطي نه کوي او د باچا د محل نه غلا کولو کوشش نه کوي.